هغه وته وی چې تاسو د دې الک نه چې د پیغمبره دعوی کړی دا د یوسف علی السلام د واقعې تاسو کې دا معلومات ته وکي او دا تاسو ته وکي چې یوسف علی السلام د خو په شام کې اوسېده بنی اسرائیل د دې اولاد دی نو دوی مصر ته څنګه منتقل شو بنی اسرائیل چې کوم یهودیان ځان ته بنی اسرائیل دی او دا قوم دی نو یوسف علیہ السلام او دا پلار خو شام کې اوسېدل دي مصر ته څنګه رالل د دې تاسو ته کې او د یوسف علیہ السلام پورا تاسو ته کې دا واقعات چې هغه درته بیان کړي نو کدا واقع بیان کړي برښتونی پیغمبري کدا بیان نکړي به دروغجنی بیا او دا تاسو ته ذکر وکړه چې د یوسف علیہ السلام واقعا د مکې په عربو کې مشهور نه و چاته دا واقعا په مکه کې نه و معلوم او يهوديان او عیسایان په مکه مکرمه کې نو چې پیغمبر علیہ السلام دې تاسو کې نه د مکې خلکو ته دا قصه معلومه و نو ځکه يهوديانو د مکې مشرکانو ته و چې لدې تاسو ته وکړي دی رااله لو نبی علیہ السلام تکین اصل ورته خو پته و چې دا قصه مونږ ته نه ده معلومه دتم نه ده معلومه يهود او عیسایین نشته چې دا غنه معلومات شي نو دې نبی علیہ السلام بدا واقع مونږ ته بیان نکړي شي دې بچپ پاتې شي وی چې مونږ ته د یوسف علیہ السلام قصه وکړه او پدیم پوی کا چې بنی اسرائیل چې کوم د یوسف علیہ السلام او د یعقوب علیہ السلام حقیقت کې د یعقوب علیہ السلام اولاد دي د اسحاق علیہ السلام نو پدی باندې مونږ پوی کا چې دا بنی اسرائیل خو مصر کې شام کې مصر ته څنګه راغلل پیغمبر علیہ السلام جبرئیل علیہ السلام ته رجوع کړ او حضرت جبرئیل علیہ السلام د رب العالمین نه په قران حکیم کې پوره یو سورۃ راوړل چې هغه ته سورۃ یوسف وایي او هغه واقع مکمل اول نه اخره پورې د مکه مشرکانو ته بیان کړه اگر چې هغه ایمان راوړل خدا د نبی علیہ السلام د نبوت او د پیغمبري غټ دلیل شو دا دا واقع چې نبی علیہ السلام پورا بیانې د کم لنه بیان کړه نه خدا غلطه کې څوک يهودي عیسائی شته چې راغی نه زده کی نه عربو کې دا واقع چاته معلومه و پته لګي چې دا د رب العالمین وینا ده او الله فرمایي نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله من الغافلين اے پیغمبر تا ته اس علم نو تا ته دې واقع پته نه و د قران حکیم د وحی په ذریعہ تا ته یو خشتا مزیدار او خوشګه اعلی قسم درته بیان کړه چې ته خلکو ته وې او دا ستاسو د نبوت او د پیغمبره یو مضبوط دلیل شي رب العالمین په دې صورت کې د یوسف علی السلام سلیل اشکارات ذکر کړی او د یوسف علی السلام واقعا پورا په دې صورت کې ذکر ده په بل صورت کې د یوسف علی السلام قسم نه ذکر یوسف علیہ السلام سوکو ډېر عبرتونه دي پکې ذکر واقع تاسو ته بیانو د مسلمان د پاره او د انسان د پاره او خصوصا د نبی علیہ السلام د امت د پاره پدې کې ډېر د الله تعالی د قدرت او زمونږ د عبرت نه خېدي چې هغه ته یو ورسره بیانو یوسف علیہ السلام چې داغه د پلار نوم یعقوب علیہ السلام دیم پیغمبر او پلاریم پیغمبر د یعقوب علیہ السلام د پلار نوم اسحاق علیہ السلام او د اسحاق علیہ السلام د پلار نوم ابراهیم علیہ السلام نو یوسف علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام د نوسی زوی شو څه چې زمون پښتانه کړوسې وي خپل پیغمبر پلار پیغمبر نکی پیغمبر د نیک پلار پیغمبر او یو ځل د پیغمبر علیہ السلام نه تپوس کیږي چې بهترین او کریم او عزتمند انسان څوک دی نو پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایي الکریم ابن الکریم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن ابراهيم ابن اسحاق ابن ابراهيم عزتمن چې پلاری عزتمن دي نیکیم عزتمن دي او د نیک پلاری عزتمن دي هغه څوک دی یوسف دی یوسف ابن یعقوب یوسف د یعقوب علیہ السلام زوی یعقوب د اسحاق علیہ السلام زوی او اسحاق د ابراهیم علیہ السلام زوی دا زوی دا غپلار دا غنیکه دا غد نیکه پلار د دې عزتمن خاندان د آدم علیہ السلام په بچو کې بل څوک نه دی شو